تدبیر کند بنده و تقدیر زنت خنده. انسان سسو تدبیرونه کوي چې دا بکوم دا بکوم، تقدیر لو سره خواندي چې 10 منټه پس در باندې مرګ را روان دی، ته دا څه تدبیرونه کوي. نو ما دا عرض کولو چې د فتنو زمانه د موږ په خپلو سترګو وینو. دې زمانه کې تاسو ګورئ د پاکستان څه حال دی او څه کېږي، چاپېره څه کېږي. تمام کافران جمع شوي دي چې موږ مخ د ځمکې نه د اسلام لرکو، د مخ د ځمکې نه د مسلمان لرکو. تمام دنیا کفري او مسلمان ستا خلاف لګیا ده. په فلسطین کې څه کېږي، په عراق کې څه کېږي، په شام کې څه کېږي، افغانستان کې څه کېږي. نو دنیا د کفر دا د اسلام په ختمولو کې اخته ده. مسلمان ته خو غیرت پکار دی چې دین خو همدغه دین دی، ان الدین عند الله الاسلام. د دې دین دپاره پیغمبرانو څومره قربانۍ ورکړي دي. تمامو پیغمبرانو خپلو امتونو ته اسلام هغه وړاندې کړو او د دې دپاره پیغمبران د اوسپنو پارو واره شوي دي. ينشار احدهم بمنشار الحديد ويمشط احدهم بامشاط الحديد. او د دې لپاره د رسول الله مبارک په ذات باندې کافرانو کمې حملې کړې دي. پیغمبر علیه السلام چې مکه مکرمه کې و، تمامو کافرانو د رسول الله مبارک او د رسول الله مبارک د ملګرو څومره مخالفتونه کړي دي. طائف ته تللی پیغمبر علیه الصلاة والسلام، د طائف ملکانانو ته د اسلام دعوت ورکو. هغه 3 واړو وروڼو د رسول الله بارک ډېره بېادبي او ګستاخي وکړه چې پیاده راغلی، تا سره سورلی هم نشته، ته څنګه وایې چې د پیغمبر یم. یو یې که ته پیغمبر تا سره خبرې مناسب نه کني، ته د خبرو قابله ډونې. او هلکانو ته وایي ګوره دی در نه چېرته چاته خبرې ونه کړي ورپسې شئ. نه د طایف ماشومانو غونډګانو رسول الله مبارک په کاڼو ویشتو، تر دې چې د رسول الله مبارک د شاه مبارک نه وینې بهېدې او پړې مبارکې د وینو نه ډکې شوې او رسول الله مبارک بېهوشه را پرېوتو. خادم او غلام ورسره و، هغه د رسول الله مبارک په مبارک مخ باندې اوبه واچولې. پیغمبر علیه السلام هوش کې راغی. نو دغه وخت کې فرشتې راغلې وې چې وایه چې دا ټول خلک د دې 2 غرونو منځ کې دل کم. پیغمبر علیه السلام دعا کوي، اللهم انی اشکو بثی وحزنی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس. خدای که ته زمانه راضي ده اس پروا نه کو، کدی ما په کاڼو لې کدی هر څه کوي، خو چې ته مانه خوشحاله بس دا زما خوشحالي ده. نو پیغمبرانو د دې دین دپاره خپلې وینې توی کړي دي، صحابه کرامو دې دپاره وینې توی کړي دي او تا او ما ته الله تعالی دا دین مفت را کړی دی. شکریه ادا کوئ چې شکر د خدای د مسلمان په کور کې دې پیدا کم. شکر د خدای مور او پلار مې مسلمانان دي. الحمدلله د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې انسان د هر مال په دې نعمتونو شکریه ادا کوي. الشکر علی الایمان، الشکر علی الاسلام، الشکر علی القرآن، الشکر علی النبی فی آخر الزمان. د دې نعمتونو شکریه ادا کوي چې پروردګاره موږ خو دې ډېر لوی احسانات کړي دي، بې پیسو موږ مسلمانان یو. دا بعض کافران چې اسلام راړي، الله اکبر، هغه د اسلام دومره قدر کوي، د اسلام دومره احترام کوي چې شپه ورځ طاعات او عباداتو کې چې کوم دنو اخته وي. زموږ کلي کې یو هندو چې اذان به وشو، دې وړو ماشومانو به شور کولو، نو هغه به ورته خاموش او الله اکبر بچو شو، نو هغه به سبحان تیری قدرت. موږ واړو وی قسم په خدای اسلام غوندې ښه مذهب نشته، ښه مسلمانانو پرېښی دی. موږ واړو موږ ورته ته ولې اسلام نه راړې، نو غږ به یې نه کولو، معلومېږي هغه پټ مسلمانو. ځکه هغه به سهار وختي سیند ته لاړ اوبه لمبل. زموږ کلي کې یو زیارت دی، خندین بابا مشهور ولی تیر شوی، هلته به لاړو نو څومره زره ځله به سبحان الله وي. نو هغه به وي اسلام غوندې ښه مذهب شته نه،
لیکن مسلمانانو پریخ دي. زه یو ځل کابل ته تلوم، د ظاهر شاه زمانه وه او ما نه چا ریخم غوښتو، سوچه ریخم. مدینه منوره کې څه ملګرو ویره مونږ ته یو 2 تولې سوچه ریخم پکار دي. نو دلته د سکانو بازار د جلال آباد کې زه ورغلم، میره یو 2 تولې سوچه ریخم سکانو، یاره دې سوچه نشته. بلا دکانونو کې مې تپوس کولو، سوچه نشته. اخر یو راته وی چې آخر کې د یو سیک دکان نه ممکنه ده که هغه سره سوچه ریخم. هغه ته ورغلم، هغه وی ما سره خو 2 تولې نه دي، څه یو نیمه توله که جوړېږي مې بس دا راکړه راته. نو زامن یې ناستو شپږ زامن او د ټولو خسته پټکي او مزېدارې ګیرې. ما ورته زه ستاسو منم، تاسو په خپل دین ډېر کلک یې. وګوره ټول زامن دي او د ټولو څومره ښه پټکي دي او څومره ښې ګیرې دي. نو ویې جړل چې قسم په خدای د اسلام غوندې ښه مذهب نشته. لیکن مسلمانانو خپل مذهب پریښی دی. یعنی کافران هم مني چې مذهب خو دغه مذهب دی چې د یو رب العالمین جل جلاله عبادت کوي، لیکن مسلمان دا خوږ دین بالکل پریښی دی. نو ما دا عرض کولو زما وروڼو چې طاعات او عباداتو ته خپله متوجه شئ او بچیم ځان سره جومات ته راولئ. دا جومات نه دی، دا په مخ ته ځمکه د جنت ټوټې دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي خیر بقاع الارض مساجدها، ښې ټوټې په مخ ته ځمکه دا جوماتونه دي. او وشر بقاع الارض اسواقها، ناکاره ځمکه د بازار ځمکه ده، په هغې کې دکاندار ټګیم کوي، تله کې وهل کوي، ګز کې کمی کوي، څیزونو کې ملاوټ کوي. نو بازار کې ډېر مه کښېنئ چې راځئ جومات کې کښېنئ. خوش قسمت هغه سړی دی چې د جومات سره یې مینه. حدیث مبارک کې راځي 7 یذلهم الله فی ذله یوم لا ذل الا ذله. 9 قسم خلق داسې دي چې هغه به د قیامت پر ورځ د عرش په سوري کې وي. په هغې کې یو سړی هغه هم دی چې قلبه معلق بالمساجد، چړې د جومات سره تړلی، موضوع کی او کور ته لاړ شي تپوس کوي چې هلکه بانګې ویلی دی که نه دی ویلی. ګړی ته ګوري چې د مونځ ټایم شوی دی او که نه دی شوی، او چې جومات ته راشي ډېر خوشحاله. دا د ایمان نښه ده. بعضې لا جومات ته راغلی نه چې بیا در تښتي. جومات کې لږ ساعت کښېنئ. خیر بقاع الارض مساجد. پیغمبر علیه السلام حکم کوي مروا صبیانکم اذا بلغوا 10، اذا بلغوا 7. بچی ته حکم کو چې د 7 کالو شو جومات ته ځان سره راوله. دی به جومات کې د اودس طریقه زده کړي، د مونځ طریقه به زده کړي. جومات کې به یو عالم د قرآن درس ورکوي، د حدیث یو درس به ورکوي. تبلیغي جومات به ناستي، د علم مذاکره به کېږي. دا معصوم جمعه بچی به هم پکې کښېني. نو په زړه به د آیاتونو هغه رڼا راشي. او وضربوهم بها اذا بلغوا 10. بچی چې د 10 کالو شي بیا ډب ته وباسو جومات ته لازمن راوله. نو دی به ستا وفادار بچی وي. کم بچی چې 5 وخته جومات ته راځي، د قرآن تلاوت کوي، دی به د مور او پلار ادب او احترام کوي.